د تاریخي سیمو د لیدلو لړۍ مو مومندرې ولسوالۍ ته ورسېده. دا د مومندرې ولسوالي ده. د دې تاریخي سفر پیل مو د همدې ولاړ دنګ څلي شروع شو. دا تاریخي څلی د هغه چا په نوم نومول شوی چې تر شا یې اوږد تاریخ شته، خو د څلي د جوړولو عمر بیا کم دی. دا څلی په دې وروستیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ځوانانو، دولتي چارواکو، لیکوالو او قومي مشرانو په هڅو د تورخم او جلال آباد د لوی لارې په منځ کې جوړ شو. دا څلی لکه د یوه بېروخه انسان ولاړ دی، خو د څلي چار چاپېره بیا د یوه دروند او غښتلي شخصیت ارواښاد علي حضرت ایمل خان مومند انځورونه رسم شوي دي. څلی د مومندرې ولسوالۍ مقام ته څیرمه د ایمل خان بابا لیسې ته مخامخ جوړ شوی دی. دا د ایمل خان بابا په نوم مشهوره لیسه ده. د جوړېدو یې کلونه کېږي. دې لیسې په سلګونه زده کوونکي فارغ کړي دي. له فارغېدو وروسته دا کدرونه اوس او په تیر کې د ادارو رئیسان، د وزارتونو وزیران، نوموتي ډاکټران، مشهور استادان، لیکوال او شاعرانو ترڅنګ نوموتي څېرې دي. دا لیسه د زده کوونکو لپاره 2 وخته ده. د همدې لیسې سره په څنګ کې د وناسو نجونو لپاره یو ځانګړې لیسه هم شته چې ښوونکي تر ډېره ښځې دي. هو، ایمل خان بابا د پښتون قوم په ټوله کې د افغاني ټولنې یوه پیژندل شوې څېره وه. که څه هم علي حضرت ایمل خان بابا د مومندرې ولسوالۍ د هزارنوه په کلي کې زیږېدلی، خو کلونه یې د مومندو، شینوارو، پښتون قوم او په ټوله کې د افغانستان لپاره د انګریزانو او مغولو سره جګړه کړې ده. د هغه پیسې وې چلېدلې په هغه وخت کې، هغه وخت سره په انګریزانو باندې جهادونه کړي دي او هغه سره قوي کلک بل ملګری دریا خانو سره ملګری و، نو د صفتونه ډېر زیات دي. که زه هر څومره د ایمل خان بابا په صفتونه وکړم کم وي. دا یو نر اتل ځوان و. د په لومړي پیل کې هغه مهال چې په کونړ کې د مغولو او د پښتنو کومه معرکه پیښه شوله، ایمل خان بابا په لومړي ځل باندې مطلب په هغې کې برخه واخیسته او په هغې کې مغولو ته خورا زیان ور واړو. د تاریخ لیکونکو او پوهانو په وینا که چا د افغانستان، هند، مغولو او انګریزانو تاریخ لوستلی وي، نو د علي حضرت ایمل خان بابا له تاریخي خدماتو او قربانیو به خبر وي. د په خپل ژوند کې د پښتونوالي مبارزه ښه ګړندۍ ساتلې وه. دا هغه مهال و چې د پیر روښان مبارزه تقریبا 90 کلونه کېدل چې هغه تیره شوې او د مغولو په لاس یې بیخکني شوې وه. په دغه زمن کې ایمل خان بابا راپاڅېده او خپلې پښتنې مبارزې ته یې دوام ورکړ. ایمل خان بابا هغه څوک چې د افغان او هند د تاریخ نه خبر وي، نو حتما به د ایمل خان بابا د نوم سره بلد وي، ځکه چې دا یو داسې شخصیت و چې د ده په اړه معنی د هغه وخت مغولي تاریخونو او مغولي تاریخ لیکونکو دا لیکنې کړي دي چې ایمل خان یو داسې شخصیت تیر شوی دی چې د په خپل وخت کې سکه هم رایج کړې وه. ایمل خان بابا د خپل وخت په موده کې خپله سکه او روپۍ چاپوله او هغه وخت به د علماو لخوا د مساجدو په خطبو کې هم د ارواښاد نوم اخیستل کېده. دلته یو تاریخي شخص چې ایمل خان بابا نومیږي هغه دلته دفن شوی دی، ولې متاسفانه د ایمل خان بابا په باره کې نه چا کومه مجله ولیکله، نه کوم کتاب لیکلی دی او ځوانانو ته د دې معلومات نه کېږي چې د ایمل خان بابا یو شخصیت دی، خو هېچ چاته دا معلومات نشته دی، ځکه چې نه په میډیا کې نه کومه مجله نه کوم کتاب د چاپ شو. ځکه دا یو تاریخي او ډېر باتور او نر سړی تیر شوی دی. ایمل خان بابا هم د وخت غازی، مجاهد او یو علمي شخصیت پاتې شوی. ایمل خان بابا چې کله د ټولو قومونو په واسطه قومیز جنګونه وکړه او خپل قوم ته د پښتنو یو نومیالی شخصیت وپېژندل شو. مومندو، خوږیاڼو، اپرېدو
شینوارو ساپو په ګډه ده ته یو دستار په سر کړ، د مشرۍ لونګۍ ور په سر کړه او د پخوانۍ مومندرۍ ولسوالۍ د لوی چکنور د شاکوټي په کلي کې چې حضرت ایمل خان بابا هغلته یو د شاکوټ په نوم یو قلعه هم لري او په دې کې اوسېده. دغه وخت مورخین لیکي چې د ده خپله سکه یا پیسې هم چلېدې او د ایمل خان بابا خپله خطبه وه. که څه هم ارواښاد علي حضرت ایمل خان مومند په مومندره کې پیدا شوی، خو مقبره یې د لالپورې ولسوالۍ اړوند په چکنور سیمه کې پرته ده. دا د تورخام جلال آباد عمومي غځېدلی سړک دی. دا لاره له همدې ځای جدا کیږي او نیغه د لاندې باسول په نوم یوه کلي ته ځي. زه په هماغو لارو راغلم، نښې شته، ځوانان یې تورې خاورې دي نه. موږ هم لاندې باسول کلي ته راورسېدو. پورته ټپه راته په دې لاره کې د ولاړو شنو ونو ښایسته بوټو را یاده کړه چې اوس هم د خپلو مشرانو لارې څاري، د هغو مشرانو چې هډوکي خاورې شوي دي، خو یوازې په کلي او ولس کې ویل شوي کیسې، کړې تجربې او په حجرو کې د جوړ شوو بنډارونو نښې لیدل کیږي. دا په لاندې باسول کې د زاړه روبات په نوم د مومندرې ولسوالۍ پخوانۍ ودانۍ ده. د دې حکومتي ودانۍ د جوړېدو یوه پیړۍ کیږي، خو د ورانېدو بیا تقریبا نیمه پیړۍ تېره شوې. دا کلا چې اوس په آبادي خوب ویده ده، بیا راویښېدل غواړي. پکې ولاړ دا دنګې بې څوکه شنې ونې، د ودانۍ وران څلي او برجونه، وران شوي 4 دیوالونه، خړې خاورې هم د تیر شوي خپل ښایست، د خپلې دبدبې او د تیر شوي ښه ژوند کیسې کوي او نور نه غواړي چې په 4 خواو کې پراته د خاورو ډیري د خپل پخواني برم ستړي کیسې وکړي. د کلي ځوانان او د لوبو مینوالې اوس په پراته زخمي ټټر منډې وهي. دا کلا ماته تیر شوی تاریخ یادوي او د خپلې خوشحالۍ لپاره اوږدې ساه اخلي او غواړي چې بیرته خپل پخواني ژوند ته لاړه شي. تاریخ ځکه زموږ د ذهن نه وتلی دی که نه، چې مطلب دا اول ولسوالي وه، دلته ولسوالي برقرار و، ډکې رانیولې تر هغه پورې لالپورې وه، که ډکه وه او که سالارزانه او غزګیا ګردیا او د اباسول د عنبرخانه، دغه ټول چې دی که نه د دې ولسوالۍ پورې مربوط خلک وو. همدغلته بار زداد وکړو، دغه هم وکړو. پس د هغې نه بیا د ولسوالي لاړه او دلته یو پل دی چې میادر په نوم باندې یادېږي، هلته بیا ولسوالي لاړه. زموږ غوښتنه ده خیر کې ته مکتب جوړېږي، زموږ ځوانانو له دې موږ دولت ته دا سوال کو خواست ته کو دي زموږ ځوانانو له دې بل ځای کې داسې یو میدان جوړ کا چې دا زموږ ځوانان مازدیګر کې هلته دا لوبې ترسره کوي او خپلې لوبې کوي، څوک فوټبال کوي، څوک کرکټ کوي. دلته مازدیګر کې دا ځوانان زموږ دا ځوانان کرکټ هم راځي، فوټبال هم راځي. بل دا د کلي کور کلي دا سپینګیري مشران دا راځي، دا خسته منظره ده، دا دلته کینی د دغه هلکانو سیال کوي د فوټبال او د کرکټ. ډېر درانه مشران زموږ راځي دلته ناسي، دغه مازدیګر یو ګنټه نیمه دلته په خوشحالۍ باندې تېر کا. هر هیواد ځان ته ځانګړي تاریخي او فرهنګي میراثونه لري. زموږ هره سیمه له فرهنګي اثارو ډکه ده. دا په لاندې باسول کې د هندوانو د اوسېدلو ځای دی. د سیمو اوسیدونکو پر وینا په دې ځای کې کلونه هندوان اوسېدلي، دلته یې ژوند کړی، کلی و او خلکو سره به یې راشه درشه کوله، خو اوس یوازې همدا یوه ولاړه ونه د خپلې ځوانۍ یاد تازه کوي. هندوانو یو تاریخي ځای و، یو درمسال بدې ځای نومېده. دا بوټي هم پکې کرل. مومندره ګڼ تاریخي ځایونه لري، هر ځای او سیمه یې ځان ته ښکلا لري. که وخت و د نورو فرهنګي او مشهورو ځایونو په اړه به بیا معلومات درکړو، خو د خپل همدې سفر پای په دې تاریخي څلي پای ته رسوو. دا څلی په ډکه سیمه کې جوړ شوی دی. پوهان وایي دا څلی د غازي امان الله خان په وخت کې جوړ شوی. غازي امان الله خان هم دې څلي یو سیمې ته په څو ځلې راغلی دی او همدلته یې خپل ولسونو ته یوه تاریخي وینا هم کړې. په همدغه ځای باندې چې دا اوس کوم څلی ولاړ دی، غازي امان الله خان ودرېد او خپل د دې شاوخوا سیمو ټول خلک یې راټول کړل او هغه خلکو ته تقریر وکړو او یو ډول یې خلکو ته د انګریز د شړلو مبارکي ورکړله. زما اوس هم هغه خلک اوس نشته دی، خو یاد دي راته چې هغوی دا خبره وکړله
چې دې ځای کې امان الله خان غازي خبرې کولې او موږ به اورېدلې او سره څنګ کې دغه د یو شهید قبر دی مزار دی چې هغې ته اشاره وکړله چې زما د دې هر څه نه دغه یو شهید ډېر بهتر دی. هیواد مو په تاریخي او فرهنګي میراثونو ښه مالامال دی. په دې وروستیو کلونو کې ورته بهرني سیلانیان هم ډیر شوي. دا بهرني وګړي مو د هیواد هرې سیمې ته ځي، له ښکلا، طبیعت او مشهورو ځایونو څخه یې خوند اخلي او بیا خپل ولسونو ته د افغاني کلتور ښه فرهنګ او ښکلا کیسې کوي.